دا پیښه سوې هم د طالبانو د تاریخ په اوږدو کې یوه لویه اوږده قیصه د طالبانو، زه تاسې پې پوه کوم، هسې د کتاب نوم درته اخلم خو ګورئ به یې خامخا به یې ګورئ. که طالبان یې نه ګورئ مولوي صاحبانو تاسې یې وګورئ. الصراع بين كنيسة والعلم وأسبابه وآثاره. دکتور احمد ابن عبدالله آل سرور الغامدی، دا د کتاب د طالبانو، صرف کتاب هغه کې به پی ډی اف کې پیدا کیږي. الصراع بین الکنیسة والعلم، الصراع بین الکنیسة والعلم. ډېر لوی پیغام د طالبانو، زه اوس تاسې ته وایم خو ما خبر د سره واورئ. طالبانو ورونو، غرب اروپا کې الحاد د اوسخه، هلته طالبانو کلیسا یتیمه سوې. دا اوسني غربیان څه دي طالبانو ورونو؟ دوی کلیسا، دوی ول نصرانیان خو دوی کلیسا ته وفادار نه دي، دوی کلیسا پرېښوده. ولې پرېښودله طالبانو؟ دی ولې په خبر مو پوی کوم، خو دې خبر کې طالبانو ورونو تاسې ما سره لږ پاتې سئ چې زه تاسې په دې خبر لږ ښه پوی کړم. دا ډېره اوږده قیصه ده طالبانو، دې ته قصه د صراع بین الکنیسة النصرانیة والعلم وایي دې قصې ته. دا داسې چل سوی طالبانو په 14مه پیړۍ کې عین همدغه حال د موږ د علماو هم ده. خبر پوهېږئ؟ طالبانو 14 میلادي پیړۍ کې 1504 کال، اوس خو 2004 ده، 1504 کال یو سړی را پیدا سو طالبانو، کوبرنیکس نومېده. تاسې خو به ضرور داسې مولي صاحب وښوله چې د پوهنتونو موږ به تاسې په د علم د فلکیاتو کې چې خبرې کوو، علم د فلکیاتو کې طالبانو دوه خبرې دي، یو بطلیموسي حکمت ده، یو دغه کوبرنیکسي حکمت ده. بطلیموس ویلې طالبانو چې د موږ د میبزیو د صدرا خبره ده، هغوی وایي د دنیا مرکز مځکه ده، د دنیا مرکز میبزیو صدرا دا وایي د دنیا مرکز لمر او دا نورې سیارې له چا نه تاویږي؟ د مځکې نه تاویږي. دا د دوی فکریه وه. کوبرنیکس چې راووت طالبانو په 6مه پیړۍ کې، ده یوه خبره وکړه. دوی داسې ویلې چې د دنیا مرکز، د موږ د لمریزې دنیا مرکز لمر ده، مځکه نه ده. لمر مرکز ده، د مځکې او د سیارې له لمر نه تاویږي. دا نظریه یې وړاندې کړه. نو دا نظریه چې وړاندې کړه طالبانو ورونو، نو کلیسا هلته واکمنه وه. واک د چا سره و؟ د کلیسا سره و. نو د کلیسا پاپان راجیګ سول، تنګ نظریې وکړه. دوی راجیګ سول طالبانو ورونو د دغې نظریې چې دا کوبرنیکس مقابله یې وکړه. خو دوی ته دا خبر داسې حالت کې ورسېده، دوی ته دا حالت طالبانو داسې حالت کې ورسېده چې کوبرنیکس مړو. بې له ده نه وروسته طالبانو یو بل سړی راووته، جالیلو نومېده، اسحاق نیوټن نومېده. د انسان لنډه دا طالبانو چې هره علمي نظریه دنیا کې راوتله، کلیسا به د هغې مقابله کوله. نو دا طالبانو دا قصه داسې مشهوره ده، الصراع، قصة الصراع بین العلم والکلیسا، د کلیسا او د علم په مابین کې جنگ. بس طالبانو د ما په خبر لږ ځان پوی کوي، که هوښیار خلک یې ډېر څه به ترې زده کوي. بیا داسې بیا وروسته طالبانو ورونو جلیلو راغی، هغه هم د ده نظریه تایید کړه. بیا وروسته اسحاق نیوټن راغی چې هغه د جاذبیت هغه راوړله طالبانو که نه. اوس مثلا لمر ده، د لمر نه وروسته د سیارې چې حرکت کوي، نه نږدې کېږي طالبانو نه تیرځي. دا د جاذبیت په علم د فلکیاتو کې دا یو ډېره ښه نظریه ده طالبانو ورونو. نو په دې نه د قرآن دپاره له دې نه استدلالات سوي دي، نو دې دپاره نظریه پیښ سوله.
د هره نظریه به چې د علم راتلله علمي نظریه به راتلله کلیسا به په هغه باندې څوک کو ټاپه د کفر لګوله چې دا سړی له نصرانیت نه ووته کافر سو نو دلته طالبانو د کلیسا له ادرس نه طالبانو ورونو تفتیش دپاره پلټنه وسوله یو هغې مقرر که یو هیئت چې تفتیش وکړي هر هغه چا هغه علماو چې نوې نوې نظریې وړاندې کړې وي او هغه نظریې علمي نظریې وي د منلو نظریې وي طالبانو ورونو نو هغه د منلو نظریې طالبانو ورونو راوړاندې سولې نو هغه انسانانو ومنلې نو دوی چې په باندې خبر سول طالبانو 80,000 علما د کلیسا له ادرس نه ووژل سول څومره علما 80,000 علما دلته د کلیسا او د چا په مابین کې ټکر راغی د علم په مابین کې نو کلیسا راجګه سوه څوک یې وکړه 80,000 علما یې مړه کړل مختلف حتی داسې تاسې همدغه کتاب کې د قصه بیا ټوله وګورئ علما یې له مړي راویستل ګوتې پې پرې کړې مړو سرونه یې پې پرې کړل دا جلیلو چې ورته ویلې چې د کوبرنکس عقیده تایید کړې وه دته طالبانو ور واچو په ژوندین یې ور واچو چې ته ولې دا نظریه تاییدوې نو داسې به وایي طالبانو د دین د چا سره جنگ پیدا سو د علم سره کلیسا خو دین وو اخو د دین ادرس وو د نصرانیت د دین د علم سره یې څوک پیدا سوه بیا مو یم طالبانو دي ما دغې خبرې ته لږ ډېر متوجه سئ نو د دین او د علم جنگ سو هره نظریه به چې راتلله طالبانو د ساینسدانانو به وړاندې کوله هغه عالم به چې د وړاندې کړله طالبانو هغه به د کلیسا له ادرسه د چا فتوا ولګېدله د کفر ته به ویله دا نصرانیت نه ووته اور به یې ورواچوم حلال به یې کړه لاسونه به یې پرې کړل مړی به یې ترې راویست بېعزتي به یې وکړه په زرګونو علما د ساینسدانانو علما دوی څوک اخر د دوی شاګردانو د ځان سره دا فکر وکړ چې دغه نظریې خو ډېرې علمي نظریې دي دا څنګه دین ده چې له چا سره وران ده له علم سره وران ده دا ټول هغه نظریې دي چې موږ یې وړاندې کوو نو طالبانو ورځ تر بله د دوی شاګردان ډېر سول او هغه ټولې نظریې چې وي علمي نظریې د شعبو د ولس ومنلې نو اخر په دې باندې سول د ټولو انسانانو په دې دا خو حل لاره نه ده که سیده سی ویلې چې کلیسا موږ پرېږدو ټول طالبانو له دا دین چې له علم سره وران ده دا دین موږ نه منو نو ټول طالبانو راووتل له چا نه کلیسا یې پرېښودله څو پاپانو پنډکیان یې پکې پرېښودل ټول طالبانو له دین نه راووتل د نصرانیت له دین نه الحاد ته راغلل نن ټوله غربي نړۍ طالبانو د نصرانیت په دین نه ده ګوره په سماوي دین باندې دوی نه دي دوی طالبانو اکثره دوی ملحدین دي ډېر لږ خلک طالبانو هغوی کې څوک سته نصرانیان سته ده علت یې څوک سو دین له ادرس نه له چا سره دښمني وسوه نو دا طالبانو په خیر و که په شر و دي د دین دپاره شر وله طالبانو انسانان ټول له دین نه راووتل چا ته راغلل طالبانو دغه حالت نن چې د ازادۍ په اروپا کې ډېره خپره ده طالبانو ځکه دلته دین بیخي دوی لري نه دوی دین ته هېڅ عقیده نه لري طالبانو نصرانیت که بیا هم هر رقم ته دین و طالبانو ازادۍ خو یې نه پرېښودله که دومره ډېر هغه خو یې نه پرېښودي بیا هم یو که محرف هم یو سماوي دین خو وکنه یو څه شیان خو پکې اصلي پاتې ول خو علت یې څوک سو طالبانو چې دا انسانان چېرته لاړل دین یې پرېښود علت یې څوک سو د نصرانیت د دین هغه علما هغوی علت سو تاسې ته وایم مونږ له ادرس نه اوس زه څومره وخت مخکې یو غټ سړی و شیخ و ما ته ویلي وي په دې نصاب کې ډېر کفریات سته په مکتبو د پوهنتون ما هلته یو 2 مثاله ما ته ووایه و یو مثال یې زه چې درته ووایم وایي د جاذبیت مسله وه همدغه مسله یې ما طالبانو ورونو دلته په ساینس کې یوه نظریه ده هغوی داسې وایي دغه لمر څه ده ټوله دنیا لمر نه ده طالبانو پورته دنیا کې ډېر نور لمرونه شته تر دې لمره ډېر غټ دي د موږ شمسي نظام ښیو په ټوله دنیا بحث نه کوو دغه لمر
او د دې هغه سیارې چې له دې نه تاویږي او 40 سپوږمۍ یوه سپوږمۍ خو تنا دي موږ ده فکر کوم چې د مریخ د طالبانو که د کوم بلې سیارې 14 سپوږمۍ لري طالبانو شپه چې سي 14 سپوږمۍ په سر ولاړ دي داسې سیارې سته لمر او دا سیارې مریخ زحل بلوتو نیپتون هغه سیارې چې له د لمر نه حرکت کوي او سپوږمۍ چې د سیارو نه حرکت کوي کانتا رتقا یو وخت کې طالبانو یو وي سره داسې یوه نظریه ده په ساینس کې چا چې مکتب ویلی هغوی ته معلومات شته یو علمي نظریه ده دا هغه نظریه ده چې زه یم وایم طالبانو زه هم د دې قایل یم دا نظریه ده په دې نظریه کې داسې وایي بیا دې کې یو انفجار رامنځته سو د دې انفجار دپاره څو عوامل ذکر کوي تاسې چا چې مکتب ویلی هغوی ته معلومات شته هغې کې یوه نظریه داسې ده چې دې سره نږدې یو بله سیاره تېرېدله هغې جاذبیت ډېر دا پسې ورووتل خو یوه نوعه انفجار پکې راغی نو لمر په خپل جې باندې پاتې سو دا نورې سیارې دلته په حرکت باندې راغلل او دا ډېره علمي نظریه ده په علم د فلکیاتو کې نو ده ما ته ویلي چې دا نظریه د کوپر نظریه ده زه یې تاسو ته وایم طالبانو نو ما ورته ویلي چې دا د کوپر نظریه نه ده مولانا صاحب وي څنګه د کوپر نظریه نه ده ما ورته ویلي که دا د کوپر نظریې د موږ د مدرسو په نصاب کې 2 کتابونه بیا هم له مدرسې نه لرې د دې نه لرې کوئ لکه څوک لکه التبیان فی علوم القرآن چې دا د وړې دورې په نصاب کې شته که نه بعضې نصابونو کې د علامه صابوني کتاب د دې کتاب یو عنوان ده چی شی العلمیه په نامه باندې هلته یو عنوان ده پکې اولینی موضوع همدغه موضوع ده دې ته وحدة الکون وایي وحدة الکون له دغه آیات یې ورته استدلال کړی ده کانتا رتقا ففتقناهما دا مځکه او اسمانونه مخکې یو ول ففتقناهما الله وایي موږ انفجار پکې رامنځته یو دویم دا ده هیئة الصغرا هیئة الکبرا هیئة الوسطا له دیوبند نه رانیولې د پاکستان او زموږ د افغانستان په دیني مدارسو کې دا کتاب هیئة الصغرا او د موسی خان بازي رحمهم الله دغه کتابونه دي دغه په کتابونو کې دا نظریه شته ده او دا نظریه نن ټول اسلامي امت علماو منلې نظریه ده نو طالبانو عین لږ حالت سره چې د علم او د دین په مابین کې ټکر راغی طالبانو ورونو ټول نصرانیت له چا نه ووته له دین نه ووته وی تاسې له علم سره څنګه ورانه کوئ علم خلک ښه مني طالبانو نو وای دا څنګه دین ده چې له علم سره ټکر کوي نو دا خلک له چا ووتل پنډکیانو ته دین ورپرېښود طالبانو ورونو ټول ملحدین سول زه وایم طالبانو ورونو که تاسې ویده پاتې سئ له دې علومو سره په دې علومو کې څېړنې ونه کوي طالبانو ګورئ راتلونکی نسل به دې موږ هم همداسې سي تاسې اوس طالبانو ورونو تاسې خو یو هغه چې هلمندی خپل هلمند کې خلک ویني روزګانۍ لوګرۍ تاسې طالبانو هغه مسلمانان چې هغه له افغانستان نه وتلي انسانان د افغانستان کې نه دي غرب اروپا کې اوسېږي نو هغوی چې دغه خبر واوري چې قرآن کې دا شی نسته دین کې دا شی نسته هغه علمي نظریې چې ټوله دنیا منلي دي نو هغه وایي چې دا څنګه دین ده چې دا علمي نظریې نه مني نو طالبانو هغه انسانان هم ځان ته همدغه لاره مختاري چې نور له چا نه وځي نن چې تاسې که په دې فکر وکئ ډېر انسانان چې ملحدین سوي دي د اسلام د دین نه وتلي خیر د طالبانو انټرنیټي دنیا سره تاسې په دې فکر وکئ لږ زر د ټولو علماو خبر مه منئ په دې باندې فکر وکئ چې د افغانستان کې په پښتنو کې اوس ملحدین ورځ تر بلې نه ډېرېږي د الحاد باعث یې څه شی ده ولې ملحدین کېږي له دین نه وځي باعث دا ده چې مولا له ادرسه داسې ورته ویل کېږي لکه هلته د کلیسا له ادرسه ورته ویل کېدل چې دین له علم سره ټکر ده دین له یو غټ ادرس نه داسې خبر راوځي چې علم مباح ده دغه علوم چې عصري علوم دي دا مباح دي خو هېڅ اهمیت نشته ورته شته ورته نو چې مباح سو طالبانو ویلو نه مساوي شو نو خو د اهمیت قایل نه سولې نو هغه د علم داسې منلی طالبانو هغه چا چې په دې علم کې تخصص کړی نو هغه د علم ډېر کلک منلی د پر ځکه هغه یې پېژني چې دا څومره ګټې امت ته رسېږي نو هغه طالبانو داسې فکر کوي هغه انسان داسې فکر کوي چې دا څنګه دین ده هغه ته خو د دین په اړه نور معلومات شته ده نه هغه وایي ځکه هغه ټول علم هغه علم کې وخت تېر کړی ده نو هغه چې ته ورته وایې چې دا علم دین ورته هېڅ اهمیت نه ورکوي چې اهمیت نه ورکوي نو دی
هغه علم باندې یقین راوستلی ځکه هغه علم کې د تحقیق کړی. نو چې ته ورته چې دین دې ته اهمیت نه ده ورکړی، نو دی وایي چې دا څنګه دین ده چې د علم ته اهمیت نه ورکوي، دا خو ډېر اهمیت لري. او ته چې نور هم ورته وایي چې نه هېڅ اهمیت نه لري، مباح غوندې ده. نو طالبانو بس ذاتي پوه سي چې ولا لکه چې د دین او د علم په مابین کې څوک تضاد. نو هغه وایي چې د علم خو ماته قناعت را کړی ده، نو دا دین دی بس د څو ملایانو ته ورپاتې وي، زه له دین نه ووتلم. دا بعیده مه بلئ طالبانو ورونو چې انسانان ورځ تر بلې نه د الحاد طرف ته روانېږي، علت به علما ګرځي. نه پوهېږم چې تاسې ما په خبر پوه شولئ که نه شولئ. یو مجلس ته چا دعوت کړی، ډېر پوهان را جمعول دي مجلس ته. اخره ورځ باندې چې زه ورغلم دې مجلس ته، ما اوس هم په یاد دي د یو غټ پوهنتون استاز ما ته ویلي وي، حماسي صاحب که ته نن نه وې راغلی، ما به زه وایي نو دا مې اوس رانه ویر ده چې همدغه د علم د میکانیک استاز وي، ټول عمر به ما بیا په پوهنتون کې درس نه ویلی. زه وی د تاسې علماو دومره له خپل علم نه بیزاره کړل. هغه استادان ولګوره، تاسې طالبانو ورونو خپل ځانونو ته مغروران یئ چې یو چا 50 کاله په کیمیا کې تیر کړي وي، ګوره هغه ته ډېر وفادار ده. ګوره د تا د منطقو چې غیبت سړی وکړي څنګه به در باندې لګېږي، تا چې د نحوې څوک غیبت درته وکړي څنګه به در باندې لګېږي. نو هغوی خپل علومو کې وخت تیر کړی، په طب کې، په فزیک کې، په کیمیا کې، په مثلثاتو کې، په جغرافیه کې، په تاریخ کې وخت تیر کړی. نو چې ته راجګ سې هغه ته وایې چې د تا علم د اسلام له ادرسه هېڅ اهمیت نه لري، نو هغه داسې فکر کوي چې د دین او د علم په منځ کې ټکر ده. نو چې ټکر سو هغه د خپل شی منلی ده. ګورئ بیا به راتلونکي کې دا خطر پیدا سي چې به اخر کې همدغه انسانان موږ ته داسې وایي چې یاره ملایانو دا دین د تاسې در پاتې موږ علم ته لاړو، نو ملحدین سولو. لکه همدا قصه عین له چا سره پیښه سوې. تاسو ته کتاب وګورئ د الله په خاطر، دا ما چې تاسو ته کتاب ملایانو تاسې خامخا وګورئ، تاسو ته به بیا پته ولګېږي چې نصرانیت د نصرانیت د دین خلکو ولې کلیسا پرېښودله او چېرته روان سول الحاد ته. علت یې څوک سو؟ خپله کلیسا سوله.